أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 18 سبق دی. په نن سبق کې موږ پریزنت انډیفینټ ټینس وایو، یعنی سیمپل پریزنت ټینس. دا زموږ سبق دی. دوستانو د سیمپل پریزنت ټینس او د پریزنت کنټینیوس ټینس ما تاسو ته ویلي وله چې کنټینیوس ټینسونه مکمل کنټینیوس ټینسونه شپږ کنټینیوس ټینسونه چې دي هغه مکمل یوازې اکشن ښیي، یوازې اکشن ښیي. او سیمپل ټینسونه چې دي هغه هم اکشن ښیي هم سچویشن ښیي. ګوره عمل هم ښیي حالت هم ښیي، دا دواړه ښیي. دا څه شي؟ دا سیمپل ټینسونه. او کنټینیوس ټینسونه یوازې عمل ښیي. موږ ووایو پریزنت کنټینیوس ټینس موږ ووایو هغه ټول دا و چې زه دا کار کوم، زه اوس سبق وایم، زه اوس خط لیکم، زه اوس بازار ته ځم، زه اوس کار کوم. دا ګرد څه شي و؟ دا اکشن ولو، خو ګرد کار کول و، ګرد عمل و، حالت نه و پکښې. هغه ټینس چې موږ وایو په هغه حالت نه و. نو په نن ټینس کې چې پریزنت انډیفینټ ټینس دی یا سیمپل پریزنت ټینس دی، په دې ټینس کې به هم عمل ښیو او هم به حالت ښیو. دا دواړه به په دې کې ښوول کېږي. دوستانو په مابین کې د پریزنت کنټینیوس ټینس او د پریزنت انډیفینټ ټینس څه فرق دی؟ فرق یې دا دی، ګوره پریزنت کنټینیوس ټینس اوس په الحاله چې موږ سبق وایو دا پریزنت کنټینیوس ټینس دی. یعنی اوس زه لګیا یم، اوس سبق وایم، اوس په سبقه باندې اخته یم، اوس په کار اخته یم، اوس خط لیکم، اوس روان یم. ګوره دا چې دی دا پریزنت کنټینیوس ټینس دی. او پریزنت انډیفینټ ټینس یا سیمپل پریزنت ټینس دا چې دی دغسې حالت ښیي چې یو کار ته تکراروي، دغه عمل ښیي چې یو کار ته تکراروي. یعنی نن بازار ته ځې، سبا بیا ځې، بل سبا بیا ځې. یعنی دا کار چې ته کوې دا همیشه کوې، تکراري یې کوې، دی نه چې نن دې وکړي بیا دا کار نه کړي. دا تکراري کار چې دی دغه ته انډیفینټ ټینس ویل کېږي. دا پریزنت انډیفینټ ټینس دغه دی. بس دغه تکراري کار ته دا ته پریزنت انډیفینټ ټینس ویل کېږي. یو کار تکراري کول، وار وار کول. ګوره زه بازار ته هره ورځ ځم، زه مدرسې ته هره ورځ ځم، زه هره ورځ خط لیکم. دا هره ورځ چې زه دا خط لیکم، هره ورځ چې زه پر 10 بجې باندې بازار ته ځم، هره ورځ زه مدرسې ته پر 10 بجې ځم، دا ته انډیفینټ ویل کېږي. یعنی دا کار تکراري دی. انشاءالله سر به مې په خلاص شوی. دوستانو د پریزنت انډیفینټ ټینس دوه ټوبې دي. دوه ټوبې دي د اکشن دپاره چې یو ډو دی یو ډز دی، یو ډو یو ډز. دغه دوه ټوبې د پریزنت انډیفینټ ټینس د اکشن دپاره دي. ډو استعمالیږي دپاره د پلورل، د پلورل دپاره، لکه آی وی یو دی، د دې دپاره ډو استعمالیږي. او ډز چې دی ډز استعمالیږي دپاره د سینګولر، لکه هی شي اټ، د دې درو دپاره ډز استعمالیږي. ګوره ډو دپاره د پلورل استعمالیږي، آی وی یو دی د دې دپاره. او ډز چې دی ډز استعمالیږي دپاره د هی شي اټ، د دې درو دپاره. بس په دې باندې دونه قدر سر خلاص کړي. هلته نور چې بیا زه فارموله درته جوړ کړم صحیح سر خپله په خلاصېږي. دوستانو په فرمز اپ ورب کې به ستاسې په یاد اول فارم ورب دپاره د سیمپل پریزنت ټینس استعمال دی. سیمپل پریزنت ټینس یا پریزنت انډیفینټ ټینس په دې کې استعمال دی. اول فارم ګوره په پازیټیو سنټنس کې ټوبې نه ښکاره کېږي، بل په نیګیټیو سنټنس کې، انټراګیټیو سنټنس کې، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس کې، په دې درو کې درو سر کې ټوبې ښکاره کېږي. یوازې په پازیټیو سنټنس کې ټوبې نه ښکاره کېږي. دا خبره په یاد لره. سابجیکټ ولګوه، د سابجیکټ څخه وروسته اول فارم ورب ولګوه، د هغه څخه وروسته آبجیکټ ولګوه. ګوره سابجیکټ پرونانس کې هم لګولی سې، بل سابجیکټ چې ته د یو چا نوم وي دغه هم لګولی سې. سابجیکټ خو هغه ته ویل کېږي چې هغه فایل دی. هغه فایل ته هر څوک لګولی سې، د یو چا نوم وي هغه هم لګولی سې. پر دې ځای کښېږده، ګوره عبدالله کښېږده، محمد کښېږده، بل داسې نوم کښېږده. او بیا اول فارم ورب کښېږده، د هغه څخه وروسته آبجیکټ. آبجیکټ هغه دی چې ته پر څه شي باندې کار کوې، یعنی مفعول یا هغه شی چې ته کار پر کوې، دې ته آبجیکټ ویل کېږي. دا ولګوه. اوس مثال زه وایم آی، دا سابجیکټ سو. سپیک، دا اول فارم ورب سو. انګلیش، آی سپیک انګلیش، زه انګلیش خبرې کوم. وینې هره ورځ یې کوم، دی نه چې دا اوس پیلالی کوم بیا نه کوم. یعنی دا تکراري دی د دې پیل. یو سپیک انګلیش، ته انګلیش خبرې کوې. ګوره یو سپیک انګلیش، ته انګلیش خبرې کوې. یو سپیک انګلیش، ته انګلیش خبرې کوې. وی سپیک انګلیش، موږ انګلیش خبرې کوو. ګوره دا ګډ تکراري دي. ګوره تکراري دي، دا خبره په یاد ساتئ. دا مثبته جمله وه. دویم پسې راځو، اوس د دې څخه منفي جمله جوړو. چې منفي جمله جوړوې بیا به ټوبې ښکاره کوې. چې منفي جمله جوړوې بیا به ټوبې ښکاره کوې. یوازې په مثبته یعنی په پازیټیو سنټنس کې ټوبې مه ښکاره کوه. یوازې په پازیټیو سنټنس کې ټوبې نه ښکاره کېږي، نور په هره جمله کې ښکاره کېږي. اوس راځو ګوره I do not speak English.
I do not speak English. زه انګلیش خبرې نه کوم هره ورځ. ګوره تکراري دی پیله. زه انګلیش خبرې نه کوم. We do not speak English. موږ انګلیش خبرې نه کوو. You do not speak English. ته انګلیش خبرې نه کوي. They do not speak English. دی انګلیش خبرې نه کوي. ګوره دا فعل چې دی د دې د تکراري دی. دا منفي جمله سو یعنی نیگیټیو سنټنس ولو. اوس د دې څخه سوالیه جمله جوړ کړه. هغه سنټنسز که چیرې ستاسو دا نور هیڅ مشکل نشته. صرف د دې ټوبې سر ته واړو. دا خپل سوالیه سو. مثبت جمله د پر سر باندې ټوبې ولګو بس. څنګه برس؟ Do I speak English؟ آیا زه انګلیش خبرې کوم؟ Do I speak English؟ آیا زه انګلیش خبرې کوم؟ Do I go to school؟ آیا زه سکول ته ځم؟ دا دو استعمالیږي د پاره د جمع یعنی د پلورل د پاره استعمالیږي. دا فارمولې د ګرد مې درته جوړې کې فارموله ته وګوره چې د مثبت جملې یعنی د پازیټیو سنټنس دی، د نیگیټیو سنټنس دی، انټراګیټیو سنټنس دی، نیگیټیو اینڈ انټراګیټیو سنټنس دی. دا څلور قسمه سنټنسز چې دي دا په هر ټینس کې تاسو په کار درځي. پر دې سبقان باندې کوشش وکړئ بیا به نه د صفاتی. دا وار موږ دا خبره کوو چې زموږ سبقان د زنجیر د کړۍ په شکل لري. کچېر یو سبق کې پاتې شي بار بیا په هغه ځای کې پاتې راځي. ګوره در دا اوسه پورې چې موږ را روان یو زموږ تیر سبقان کې تکراریږي. دا تیر سبقان زموږ دا کې روان دي. او بل چې ډز پاتې سو ډز دویم ټوبیټ ډز دی. دا د هی شي اټ د دې سره راځي. دا یو خبره یاد ساتئ. د هی شي اټ مثبت جمله یعنی پازیټیو سنټنس په دې کې ټوبې نشکاره کیږي. دا اگر سره په دې ټینس کې په مثبت په پازیټیو سنټنس کې ټوبې نشکاره کیږي. یو خبره یاد ساتئ. دلته د دې څخه پنځم فارم ورب ثابتېږي. پنځم فارم ورب موږ نه ووایي. موږ څلور فرمه وویل. پنځم فرم ورب د دې څخه ثابتېږي. ځکه مې نه ووایي چې موږ مخکې قاعدې ویلې دي د هغو قاعدو څخه موږ دا زده کوو. د هغو قاعدو څخه د پنځم فرم ورب موږ زده کوو. دلته په دغه سینګولر کې دلته به ته څنګه وایې؟ ګوره زه مثبته یعنی پازیټیو سنټنس جوړوم. دلته چې کوم ورب ته یږدې چې کوم ورب یږدې په دې ورب پسې به یا اس زیاته یا ای اس. بس په مثبت جمله کې دا یو خبره یاد ساته. په مثبت جمله کې د سینګولر یا به اس زیاته یا ای اس. هغه څه وخت لاړ څه هغه سبق زده که چې چینجینګ سینګولر نان ټو فلورل هغه سبق زده که بس تا ګرد ترتیب زده. هغه څنګه و چې د هغه اسم چې په اخر کې یې اس راغلی وي، دوه واره اس راغلی وي، اس ایچ راغلی وي، سی ایچ راغلی وي، او راغلی وي، ایکس راغلی وي، زی راغلی وي یعنی زیډ راغلی وي. ګوره د دغه اسمو په اخر کې چې دا راغلی و دا چې جمع ته تا اړول چې به دې ورکاوي ای اس به دې ورکاوي او چې دا به نه و کې راغلی بیا خالی اس دې ورکاوي. دلته هم بس هغه دی. په دا جمله کې یعنی په دا سنټنس کې که چیرې دا الفاظ راغلي و د ور په اخر کې ګوره چې دا یاد مې کړل دلته هم ای اس ورزیاتی. بس دغه یوه خبره ده. دا یوازې په مثبت جمله کې. بس دا په ذهن کې جو کښېږده دا زده که ګرد سبق دې زده سو. اوس راسه فارموله ته وګوره. سابجیکټ به ولګوې. په سابجیکټ پسې به بیا ورب ولګوې اول فارم په هغه پسې به اس ولګوې یا ای اس. ګوره که اس غوښتئ اس به ورکړې، که ای اس غوښتئ ای اس به ورکړې. په هغه پسې به وروسته آبجیکټ ولګوې. بس دا جمله جوړه سوه. ورته وګوره هی سپیکس انګلیش. هغه انګلیش خبرې کوي. ګوره هی سپیکس انګلیش. ګوره هی سپیک ولو اس پسې ولګېدی. که چیرې هغه الفاظو کې یو په اخر کې راغلی و بیا به ای اس دواړه لګېږي. اوس یوازې اس ولګېدی. هی سپیکس انګلیش. هغه انګلیش خبرې کوي. یا هی ګوز ټو سکول. هی ګوز ټو سکول. هغه سکول ته روان دی. ګوره دلته او راغلی ده. د او څخه وروسته ای اس ولګېدی. ګو اول فرم دی نو په اخر کې ای اس ولګېد. هی ګوز ټو سکول. هغه هره ورځ سکول ته ځي. روان دی. هر ورځ سکول ته ځي. تکراري دی پیله. دا یوازې په سینګولر کې په مثبت جمله کې یعنی پازیټیو سنټنس کې دا اس یا ای اس ورزیاتېږي. په نورو جملو کې بیا نه ورزیاتېږي. یعنی نورې که نیګیټیو جمله راسي، انټراګیټیو جمله راسي، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو جمله راسي، هره جمله چې راسي نور پر هغه ترتیب باندې دي. یوازې په مثبت جمله کې یوازې په مثبت جمله کې یعنی پازیټیو سنټنس کې اس و ای اس ور اضافه کېږي. هغه چیرې هغه لفظونه راغلي و چې درته ویم ویل چې چینجینګ سینګولر نان ټو فلورلز کې څنګه کم ترتیب راغلی دي که هغه ترتیب ولو بس هغه ترتیب دی اس و ای اس ور اضافه کېږي. اوس د دې ټوبې څه شو؟ د دې ټوبې خو ډز ولو. ګوره ډز و د سینګولر ټوبې ډز ولو. ورته وګوره زه اوس فارموله ته سابجیکټ به ولګوې. د سابجیکټ څخه وروسته اول فارم ورب به ولګوې. د هغه څخه وروسته که چیرې اس یا ای اس غوښتئ هغه پسې ولګوه. د هغه څخه وروسته آبجیکټ ولګوه. دا مثبته جمله سوه. اوس دا بل فارمولې ته ګوره. انټراګیټیو سنټنس ته ګوره. ډز به ولګوې. د ډز څخه وروسته سابجیکټ به ولګوې. د سابجیکټ څخه وروسته اول فارم ورب به ولګوې. د هغه څخه وروسته به اخر آبجیکټ ولګوې. نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سنټنس ته ګوره. ټوبې به ولګوې یعنی ډز به ولګوې. د هغه څخه وروسته به سابجیکټ ولګوې. د سابجیکټ څخه وروسته اول فارم ورب به ولګوې. د هغه څخه وروسته به آبجیکټ ولګوې چې ته پر چش باندې کار کوې. بس ستا سر په خلاص. بس دغه ترتیب دی. که چیرې هغه جملې ستې زده وه دا مې زده دي. که په هغه جملو سر نه و خلاص بېرته به ځې هغه سبق به زده کوې بېرته به راځې دې ځای.
دا سلو اکشن ما درته ویل چې سمپل ټینس چې دی هغه اکشن او سچویشن دواړه ښیي. اکشن مې ووایي سچویشن پاتې دی. اوس راځم سچویشن ته. سچویشن دپاره به د پریزنټ کنټینیوس ټینس ټو بي څه شي ول MSR دا ټو بي و خو هغه سچویشن نه ښیي هغه یوازې اکشن ښووي. هغه ټو بي راخم دلته یې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې د سچویشن دپاره یعنې د حالت دپاره استعمالوم. څنګه I am a student زه یو شاګرد یم. I am a teacher زه یو استاد یم. I am happy زه خوشحاله یم. I am a doctor زه یو ډاکټر یم. I am good زه ښه یم. I am sick زه ناجوړه یم. ګوره د حالت دپاره به د پریزنټ کنټینیوس ټینس ټو بي راواخلې په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې بس استعمالیږي. د دې حالت به په هغه ټو بي باندې برابر کړي. بس ګوره زه استاد یم. استاد کار نه دی استاد. ګوره زه شاګرد یم. شاګردي کار نه دی. دا خپل حالت زه درته بیانوم چې زه استاد یم. زه شاګرد یم. زه خوشحاله یم. ګوره دا خوشحالي خو کار نه دی. زه خوشحاله یم. حالت درته بیانوم. زه ناجوړه یم. دا ناجوړي خو کار نه دی. زه حالت درته بیانوم. زه جوړ یم. دا جوړوالی درته بیانوم. زه دی نه چې دا خو کار نه دی. ګوره دا حالت دا په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې ګوره اکشن مې هم درته وښوي او سچویشن مې هم درته وښوي. اکشن دپاره خپل دوه ټو بي وه چې ډو و ډز و او د سچویشن دپاره بیا ټو بي راواخیسته د پریزنټ کنټینیوس ټینس چې MSR. بس هغه ترتیب دی صرف د جمع دپاره R استعمالوه او د مفرد دپاره از استعمالوه او د متکلم دپاره یعنې د ځان دپاره M استعمالوه. بس دغه ترتیب دی. نور مشکل نه راځي. بس نور سبق انشاءالله د دې مخ په ایسته ورځ په ورځ درته اسانه کېږي ځکه چې تیر سبق تا کنټینیوس ټینس وپېژاندې چې هغه جاري کار ته ویل کېږي چې ته پر لګیا پریزنټ کنټینیوس ټینس یعنی جاري کار. پریزنټ انډیفینټ ټینس یعنی هغه تکراري کار چې ته یو کار وار کوې هره ورځ یې کوې دې ته ویل کېږي پریزنټ انډیفینټ ټینس یا سیمپل پریزنټ ټینس. انشاءالله په ډیره وسایي به مې سر په خلاصه وي. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.